مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو موږ هغه پیښه او واقعه بیانول چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کم وخت چې مو کفار په غشو ولي فقط خپل ځانونه په زغرو د غشو څخه ساتي او خپل غشي وساتي، حمله مه پر کوئ ترڅو چې نږدې نه وي درته راغلي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې یوازې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره ملګری وو، هغه د قیادت مرکز عریش ته ولاړ. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه او هغه د محافظونو ټولي د عریش پر شاوخوا ودرېده. اول هغه څوک چې د جنگ اور په بل سو الاسود ابن عبد الاسد المخزومي وو. دغه اسد یو شریر بدخویه او مغرور سړی وو. دا د قریشو د لشکره څخه راووتی او ویل یې ما د الله سره عهد کړی دی چې یا به د مسلمانانو د حوض څخه وبچشم یا به ورنړوم او یا به دغه حوض سره وجل کېږم. دا د کفارو د طرفه اول نفر وو چې د مسلمانانو پر لشکر یوازې راووتی، خو د مسلمانانو د طرفه حمزه ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا ورووتی. د دوی په مابین کې د تورو وارونه شروع شو. حمزه رضی الله تعالی عنه پر پښه په تور ووهه او پښه د پونډۍ پر مابین ور پرې کړه. د اسود د پښې څخه د قریشو طرف ته ویني فوارې وهي او غزار سو، خو په پروتي د حوض وخواته ورسکیږي، غواړي چې خپل قسم پر ځای کړي. حمزه رضی الله تعالی عنه د حوض سره د توري بلواري پر وکی او مړی کړي. اوس نو دغه اسود د بدر په ورځ د کفارو د طرفه څخه اول نفر دی چې وژل کیږي. ورونو څنګه چې مبارزه یا پهلواني زموږ په راتلونکو بیاناتو کې ډېر ذکر کیږي، نو اوس به په پوره تفصیل سره دروښیم. ستاسو دې د مبارزې مقصد او مفهوم په یاد وي. هغه داسې چې په پخوانیو جنگو کې جنگ لاس په لاس د توري او نیزې وهل و. د نن ورځې پر ډول توپ، طیاره، توپک او بمان نه و. نو د جنگو عادت داسې و کم وخت چې بدوه لشکره مخ په مخ سره ودرېده، د جنگ په اول او شروع کې به د یو طرفه څخه یو پهلوان یا فارس پر آس پور یا پیاده راووتی. د غیرت او مړانې بیتونه او اشعار به ویل چې په دغه اشعارو کې به د ځان او د خپل پلرو او د خپل قوم صفت کاوه چې موږ توریالي او میړنیو. په میدان کې به ودرېدي او د دشمن و طرف ته به ویل څوک دی چې زما سره قوت او همت، مړانه او غیرت معلوم کی. د دې کار څخه به دغه فارس او پهلوان دوه شی مقصد و. یو دا چې په دغه کار سره به خپل نوم او نشان په خپل قوم او وطن کې لوړاوه. همیشه به د قوي پهلوان او شجاع فارس پسترګ ورته کتل کېده، خاصتا هغه کسان چې په ډیرو مبارزو کې به د خپل مقابل طرف تر وژلو وروسته ژوندۍ پاتې شوي وو.
او دوهم مقصد یې دا و چې د خپل طرف د لشکر څخه بیره لري کی حماس او دلاوري پکې پیدا سي. نو دغه بل طرف څخه به هم یو پهلوان دغه سي د اشعار په ویلو په غرور او کبریا ورووتی لکه د نن ورځې کشتي یا رسلینګ. بیا به د دوی په مابین کې جنگ شروع شو، په تورو به سره وهل، هر یو به د پهلواني حرکتونه، حمله او دفاع، چالاکی او چسپاندی ښکارا کول ترڅو چې یو به ووجل شو. خو دغه مبارزه د جنگ په شروع کې کېده او تر مبارزې وروسته به لشکر پر لشکر حمله وکړه. عمومي جنگ به شروع شو. دغه قسم مبارزه په ډیرو غزاو کې شوې ده او بیا چې هر وخت مبارزه یا پهلوانی وویل سي دغه د دوو پهلوانانو یو په یو جنگ مقصد دی. برته قصه تراس د جنگ تر شروع د مخه د کفارو د طرفه درې پهلوانان راووته چې دا نفر د قریشو د هغه شو فارسانو او سردارانو څخه او ټول د یوې کورنۍ څخه. دغه نفر عتبه ابن ربيعه او د دورور شیبه ابن ربيعه او دریم د عتبه زوی چې ولید ابن عتبه. درې نفره چې د قریشو مشران هم دي میدان ته راووته. اول څوک مبارزه کوي؟ فورا د انصارو د ځوانانو څخه درې نفره ورووته چې یو یې عوف ابن الحارث او بل یې معاذ ابن الحارث چې سره ورونه و او مور یې عفراء رضی الله عنها ده او دریم یې عبد الله ابن رواحه. د انصارو څخه دغه درې نفره د هغه درو مشرکانو و مخته د مبارزې د پاره ودرېده. مشرکانو نه پیژندل. نو یې پوښتنه ځینې وکړه، ویل تاسو څوک یاست؟ انصار خپل ځانونه وروښول، هر یو خپل نوم یاد کړي. مشرکانو ویل تاسو ښه قوم یاست، نسب مو لوړ، اشراف او زموږ سیالان یاست، خو موږ ستاسو سره کار نه لرو بلکې د خپل قوم څخه نفر غواړو. او بیا ناری کړه، یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، موږ ته زموږ د قوم څخه زموږ سیالان راوباسه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، یا عبیده ابن الحارث چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی، یا حمزه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو، یا علی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی. ورولار سي دا ټول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه نږدې اقربا دي او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله قربانی په خپل اقربا ورکوي. دوی ورووته او کوم وخت چې د کفارو مخته ودرېده هغه ورته ویل تاسو څوک یاست؟ دوی هر یو خپل نوم وریاد کړ. کفار ویل هو تاسو زموږ سیالان یاست. اوس نو د دوی په مابین کې جنگ او مبارزه شروع شوه. عبیده رضی الله تعالی عنه چې په عمر تر ټولو زیات وو د عتبه سره مقابل شو. حمزه رضی الله تعالی عنه د شیبه سره مقابل شو او علی رضی الله تعالی عنه د ولید ابن عتبه سره مقابل شو. حمزه او علی رضی الله تعالی عنهما خپل مقابل طرف ته موقع ورنکړه، ډیر ژر یې ووژل. مګر عبیده او عتبه هر یو پر خپل مقابل طرف د توري واري وکي، دواړه زخمی شو او پر ځکه ولويده. په دواړو کې روح سته او ژوند دي، خو د حرکت ولويده. علی او حمزه ژر ورغله، عتبه یې ووژي او عبیده رضی الله تعالی عنه چې پښه پرسوي و د مسلمانانو لشکر ته راوړي. خو بیا د بدر تر غزا 4-5 ورځې وروسته چې مسلمانان مدینه منورې ته تله په لار کې وفات شو. دا نو د بدر په جنگ کې د کفارو هغه اول مړی و. کفار نور مبارزه او پهلوانی نه غواړي، ځکه درې سرداران یې په یو ور د لاس ورکړه چې دا و کفارو ته ډیره سخته ضربه و. دغه مبارزه آخر او انتها و کفارو او مشرکانو ته د بدی او بدبختی شروع و. په یو واره درې نامتو فارسه او مشران د لاس ورکړه. د کفارو قهر او غضب پر جوش راغله او په یو واره پر مسلمانانو هجوم وروړي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولید چې کفار یو ځای حمله کوي، نو یې عجب امر وکړ. وی فرمایل ټول مسلمانان پر ځنګلو کښېني. کفار ورته ګوري او دا اول وار دی چې په دې ډول سره جنگ ویني. په جنگ کې د عربو عادت داسې وو چې حمله به کول او زغستل به، بیا به حمله کول او زغستل. لکه زموږ په وطن کې د چړو جنگ چې ودې جنگ ته په عربي کې کر و فر وای.
واري وکه او وزغله بیا واري